السلام علیکم. دا ویډیو خاص طور د زلمو لپاره ده چې کوم زلمی دي ینګ دي هغوی دپاره ده. نو دا ماشومان او زانه دا ویډیو نه ګوري. کله چې هلکان بلوغت ته داخلیږي د ماشوموالي نه بلوغت ته داخلیږي زیاتر اکثر په 12-14 کالو کې نن سبا ماشوم داخل شي بلوغت ته. نو هغه بیا په بدن کې قسم قسم تبدیلی محسوسوي. نو څه تبدیلی داسې وي چې هغه ته بیا اندازه نه لګي چې ما سره څه کېږي. زمونږ معاشره داسې ده چې ګایډلاین ورته نه میلاویږي، د مشرانو طرف نه هم ورته څه مشوره نه میلاویږي. ځکه چې څه مسایل داسې دي چې هغې باندې خلک وایي چې یاره په دې باندې خبرې کول دا د شرم او بېحیایۍ خبره ده. حالانکې د بېحیایۍ شرم خبره نه ده، هغې نه وروستو بیا د بېحیایۍ او د شرم خبرې جوړېږي. نو چې په وخت باندې تاسو خپل اولاد چې کوم بلوغت ته داخلیږي هغه له یو ګایډلاین ورکوئ، هغه پوه کوي چې بچی دا حالات چې کوم را روان دي دا تبدیلیان را روان دي دا د فطرتي دي، دا نارمل دي. نو ته دا پریشانه کېږم او که بیا هم څه مشورې څه مسلې نو ما ته وایه، او که چېرې ما ته نشي ویلی نو ما ته وایه، زه به یو ښه ډاکټر ته بوځم، هغه به ورته کاونسلینګ کوي یا به ته مشوره درکوي، هغه به ورته ښه پوهیږي. بیا نو په هغې کې ګوره چې کله انسان ماشوم بلوغت ته داخلیږي نو هغه ډیزایر را شروع شي، جنسي خواهشات را شروع شي، د دې نه مخکې نه وي. چې څنګه انسان ماشوم هلک یا جنۍ بالغ شي، زموږ اسلام هم دا وایي چې هغه څنګه بلوغت ته داخل شي، هغه زلمی شي، هغه پیغله شي، نو هغه لپاره کوشش پکار چې په وخت باندې د هغې نکاح وشي. چې هغه د نکاح وشي نو ډېر مسلو نه هغه بچ شي. نو کوم هلکان چې زلمی شي بلوغت ته داخل شي هغوی د خپل ډیزایر هغوی خپل جنسي خواهش پوره کولو لپاره بیا داسې طریقې اختیار کړي چې هغه غیر فطري طریقې وي. یعنی مسټربیشن شروع کړي، مشت زني چې ورته وایي، سپرم چې کوم وي کوم مني چې کوم ده د هغې اخراج په لاس باندې کوي، یا څه نور داسې طریقې ورله ګوري چې په هغې باندې د هغې اخراج کوي. نو دا ابنارمل طریقه ده، دا غیر فطري طریقه ده. دې سره بیا ورو ورو مسلې شروع شي جسماني. نو چې کله دې سره صحیح خوراک نه کېږي، ایکسرسایز نه کېږي، صحیح ډایټ نه وي، نو دا ډېر زیات ویکنس راولي بدن باندې. د دې علامات دا دي چې هغه کم کس دا هینډ جاب کوي، مسټربیشن کوي، مشtzani ورته وایي، مختلف نومونه دې لپاره استعمالیږي. د سپرم د اخراج په غیر فطري طریقه کوي. نو هغه خو به یو دا فیس چې کوم دی به رنګ به تک زیړ وي او دا سترګې به دننه ورنوتې وي، کمزورې به کېږي، بل به په ملا باندې مسلسل درد وي، په خپو باندې به درد وي، خوراک به کوي هغه پرې نه لګي، په سر باندې به چکر راځي، چې ناست وي ودرېږي نو په سر به چکر راځي، که ولاړ وي کیني په سر به چکر راځي، کانسټیپیشن به ورته وي، قبض به وي، خېټه به سخته وي، حاجت به نارمل نه کېږي، تشو امتیازو به سوځي، تشو امتیازو مسله به وي ورته، زړه به درزېږي، ګڼې ته به نشي تللی، بازار ته به نشي تللی، یا داسې سپیچ به نشي کولی، په سټیج به تقریر وغیره نشي کولی، زړه به یې په درزېدو شي، د کانفیډنس د اعتماد کمی پکې ډېر زیات وي، چا سره به سترګې نشي میلاولی. دا ټول علامات چې کوم دي دا د مسټربیشن د mushtzani دي، د غیر فطري طریقه چې دا چې دې څوک عادت شي، دا ټول وجوهات د دغې دي. خو که چېرې دا مسله تاسو ته وشي بیا د هغې حل څه دی؟ ګوره هغې کې هومیوپیتھک کې یو څو دوايانې دي ډېر زیات بیسټ رزلټ ورکوي، ډېر ښه رزلټ ورکوي چې هغه تاسو استعمال کړي. او د دې داسې عادت نه دی چې تاسو جنسي خواهش ختم کړي، دا به تاسو بیلنس حالت ته راولي، اعتدال ته هم راولي. خو دې کې به تاسو خپله هم کوشش کوئ، خپله به څه کوشش کوئ؟ او دا تاسو کوئ چې یو خو به تاسو داسې ملګرو سره نه کېنئ پاسه چې هغوی ناسته پاسه صحیح نه وي، فحش مواد ګوري یا غلط خبرې کوي، فحش خبرې کوي. داسې خلکو سره به تاسو نه کېنئ پاسې، داسې خلکو سره کېنئ پاسې چې هغوی ښې خبرې کوي، پوزیټیو خبرې کوي. دویمه فحش مواد به نه ګورئ موبایل باندې، یا څه موویز وغیره تصویران وغیره دا به تاسو نه ګورئ چې هغې سره ستاسو ډیزایر خواهشات ډېر زر راپاسي. بل به تنهایي کې ډېر نه اوسېږئ، داسې نیګیټیو سوچونه به نه کوئ، ځان څومره مصروفه ساتئ نو بهتره ده. بل ډېر زیات ګرم خوراکونه، ډېر زیات داسې مسالېدار خوراکونه به نه کوئ. اسپېغولو ست یو ورځ پرېږدئ، یو ورځ استعمالوئ. زړیا پودیني اوبه یا ارګ چې کوم دی یا د هغې شربت هغه خامخا استعمالوئ. نو دې سره به تاسو د دوایي نه بغیر هم انشاءالله ډېر زیات فرق کېږي. که چېرې تاسو دې عادت ښکار یا هغې لپاره هومیوپیتھک څو دوایانې دي دا تاسو ځان سره نوټ کړئ، دا استعمال کړئ، انشاءالله ډېر زیات فرق به وشي، ستاسو ډیزایر خواهش په نارمل حالت ته راشي. باقي چې تاسو سره پرهیز کوئ نو بیا به تاسو د دې عادت نه انشاءالله واوړئ. دې کې یو دوی کوم دا مدر ټینچر دی، بفورانه به تاسو راواخلئ، اسټفاس کیو مدر ټینچر به راواخلئ، اسټیلاګو کیو مدر ټینچر به راواخلئ. دا 3 دوایانې شولې، اسټیلاګو کیو مدر ټینچر، بفورانه کیو مدر ټینچر، اسټفاس کیو مدر ټینچر. دا به 3 وړه لس کترې یو ټایم کې تاسو اچوئ اوبو کې او هغه بس کوئ. سار او ماښام دا استعمالوئ، څو ورځې مسلسل استعمال کوئ، بیا به تاسو ورځ کې یو پیر استعمالوئ. نو انشاءالله دا تاسو 15-20 ورځې پورې استعمال کوئ نو په بدن کې به انشاءالله ډېر زیاته تبدیلي محسوس کړئ. دغسې داسې ورځ کې یو پیره نقص وامی کا 30 طاقت یې هم په نهاره استعمالوئ. نو چې د معدې کوم وجوهات وي، د معدې مسایل وي، هغه به ورسره حل کېږي. نو بیا به هم انشاءالله ستاسو د mushtzani چې کوم دا یا مسټربیشن دې ته زړه نه کېږي که خیري. دغسې یو بله دوایي ده سټیپسیګریا، هغه هم تاسو استعمالولی شئ.
سټیپیسیګریا لس قطرې سهار غرمه ماښام په 200 طاقت کې تاسو څکئ نو انشاءالله تاسو د مشtzani عادت په دې سره هم ختم شي. که چېرې تاسو د دوایي ځان نه شئ راغستی یا ګرانه وي ورته نو تاسو آنلاین هم اډر کولی شئ. زما د کلینیک د نسخه چې کوم ده دی کې 3 دوایانې دا دي 2-3 پکې موږ نورې هم اډ کړي دي چې ډېره سټرونګ ریمیډي جوړه شي نو هغه هم تاسو اډر کولی شئ. که تاسو اډر کولی شئ کمنټس کې ماته ووایئ یا زما وټساپ نمبر باندې رابطه وکړئ نو تاسو به انشاءالله پاکستان پوسټ په ذریعه باندې یا ډاکخانې په ذریعه باندې کور ته بالکل په پیکینګ کې په پرده کې د دوایي ملاو شي. بل د دوایي داسې ده نه چې په دې سره لیکل شوي دي چې د دې لپاره ده یا د عام علاماتو لپاره ده. ستاسو هغه جنسي خواهش کنټرول کولو لپاره د بدن سیستم نظام چې کوم دی هغې کې اعتدال او توازن راوستلو لپاره ده. داسې جنسي دوایي نه ده چې ګینې د دې پردې ضرورت دی یا په پټ استعمال ضرورت دی. دا په معده کې هم کار کوي، دا په اعصابو کې هم کار کوي، دا په مثانه کې هم کار کوي، دا ټول علاماتو کې دا کار کوي، مجموعي علاماتو کې کار کوي. نو ان شاء الله د دې نسخې په استعمال باندې ستاسو د عادت چې کوم دی د مسټربیشن دا هم ختم شي او ستاسو بدن به نارمل حالت ته راشي. کمزوري وي، ویکنس وي، د دې په وجه راغلی وي، اثر چکر هغه کم رنګ زیړ زیړ وي، اب مکمل ان شاء الله ختم شي. امید ده تاسو به دا ویډیو خوښ شوي. داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پشتو خامخا سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. الله حافظ.